سلامونه نیکې هیله ستاسو د روغتیا په هیله د الماني ژبې د زده کړې ویډیویي خپرونې ته ښه راغلاست. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ. په دې درس کې د الماني ژبې حساب له 100 څخه تر 100 پورې زده کوو. د هر عدد د ویلو وروسته یې راسره تکرار کړئ. هیله ده چې ویډیو مو خوښه او له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ. Zehnerzahlen. یعنې راځو لومړی غټ حساب زده کوو. 10 جمع 10 شل جمع 10 20, 20, 20, شل 30, 30, 30, دېرش 40, 40, 40, څلوېښت 50, 50, 50, پنځوس. دوستانو دلته یوه استثنا ده، هیله ده چې ورته متوجه شوي وئ. شل، څلوېښت او پنځوس په یو ډول تلفظ کیږي، اما د دېرش عدد چې دی په اخر کې د څټ په ځای اس څټ لري، نو 30 تلفظ کیږي یا هم 30. اما د نوره 40 50 او 20 تلفظ کیږي. 60, 60, شپېته 70, 70, اویا 80, 80, اتیا 90, 90, نوي 100, 100, 100, 100. او دا هم سل. Zahlen, عدد یا حساب. اوس راځو له 21 څخه یې شروع کوو چې 21 څنګه تلفظ کیږي. und 20. راځو اوس دا زده کوو چې 21 عدد څنګه ووایو. د 21 عدد د پښتو ژبې په څیر لکه موږ هم په پښتو ژبه کې لومړی یو لرو، د هغې وروسته 20 لرو. یو 20. همدا ډول په الماني ژبه کې عین شان تلفظ کیږي. لومړی یو تلفظ کیږي عین، په منځ کې بیا اوند راځي یعنی او د هغې وروسته 20 یا هم 20. عین اوند 20. اول یو تلفظ کیږي، د هغې وروسته اوند راځي، په اخر کې شل ورسره جمع کیږي یعنی 21. باقی عددونه په همدې ترتیب سره تلفظ کیږي. Und 22. 22. دوه او شل یعنی 22. 23. 23. 24. 24. څلوېښت عدد هم د 21 22 او 23 په څیر قاعده لري، لکه لومړی څلور او د هغې وروسته او بیا شل. 24 څلېرویشت 25. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 27. 28. 28. 28. 29. 29. 29. 30 Übungen. یعنی تمرین. که تر دې مهاله راسره پاتې شوي وئ نو تاسو حتما کولی شئ چې 21 عدد راسره تلفظ کړئ چې 21 ته څه وایي. 31. 31. دوستانو یوې خبرې ته مو پام وي چې د یو سره اس نه جمع کیږي، یعنی اینس نه ویل کیږي. اینس یوازې کله چې یو تلفظ کوو، خو کله چې وایو چې 21 نو 31.
Was ist das? 45. 45. 67. 67. 73. 73. 73. 81. 81. 81. Richtig. 98. 98. 98. 99. 99. Gut.